د طالبانو او بلوچستانو خونړۍ حملو او اخطارونو پاکستاني نظامیان ورخطا کړي. له زرو ډیرو ځواکونو یې له ډاره استعفا کړي دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ چې پر پاکستاني ځواکونو یې خونړي بریدونه کړي او له حکومتي ځواکونو یې غوښتي چې دندې پرېږدي کنه نو وژل کیږي. ښکاري چې پاکستاني ځواکونه ډار شوي دي. تازه خبر دا دی چې سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا په اټک کې چې اوس د پنجاب برخه ده د پوځیانو له یو مرکز څخه تر زرو زیاتو پاکستاني پوځیانو خپلې دندې پرې ایښي دي او له دغه مرکزه تښتېدلي دي. د ارشاد بهټي په نوم یو پاکستاني مشهور خبریال پر ایکس ادرس لیکلي دا د پاکستان د پوځ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې له زرو څخه زیات پوځیان د خپلو دندو پرېښودو لپاره استعفاوې کوي. رسمي سرچینو تر اوسه پورې د دغو استعفاو اصلي لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دغو پوځیانو په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو څخه د ځان ژغورنې په خاطر دغه اقدام کړی دی. په همدې حال هندوکش غږ ته له پښتونخوا څخه رسېدلي معلومات ښایي چې پاکستاني طالبان د ډیره اسماعیل خان ولایت د پروا ولسوالۍ رمک شاه سیمې ته څیرمه پر اجمل سړک د ځایي محلي پولیسو یعنې اربکیانو یو مهم غړی بازار خان دوتاڼي د یوه هدفي برید په ترڅ کې وژلی. د سرچینې په خبره د محلي پولیسو یاد غړی د ګڼو پاکستاني طالبانو په نښه کولو کې ښکېل و او د بدنامولو لپاره د پاکستاني طالبانو د غړي په نوم غلاوې او تښتونې کولې. بلخوا بلوچ بیلتون پالې ډلې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو د بلوچستان په مرکز کوټه نال او سامي سیمو کې پر پاکستاني پوځ او د هغوی پر جاسوسانو درې جلا بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي، یو ټپي شوی او مالي زیان هم راوښتی دی. پاکستاني شنونکي وایي د وروستیو کې ناامني زیاته شوې او حکومتي ځواکونه نه غواړي چې کورنۍ یې بې سرپرسته شي نو ځکه استعفا کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.